عزیز سرشار صاحب راځي د هغې سره یو څو خبرې وکړو چې هغې دې پروګرام باره کې څه وایي. سرشار صاحب ستړی مه شئ. مننه آباد اوسئ. دا پروګرام ستاسو په هکله باندې څنګه روان دی؟ پروګرام نه خوند اخلی او که نه؟ او بالکل پروګرام خو زما دپاره خاص یو ارزښت لري ځکه چې موږ هم د دې پښتونولۍ د نظریې دپاره کار کوو او دا زموږ د ګوند یعنې د پښتنو ټولنیز ولسولیز ګوند د هدف او مرام یوه برخه د دې پروګرام په وسیله خو نه خو د پښتونخوا د نوم په وسیله باندې حاصله شوې ده ځکه زموږ دپاره ډېر ارزښت لري. عزیز صاحب کاغه پښتانه چې کم دا ټایم باندې تاسو ګوري هغوی ته تاسو د زړه د طرف نه کم پیغام ورکوئ؟ زه ټولو پښتنو ته د پښتونخوا د نوم مبارکي ویم او د داسې یو وخت یو مهال هیلهمند یم چې د لوی پښتونخوا مبارکي هم ستاسو د لارې ورته وړاندې کړو د لوی پښتونخوا د جوړېدو په هیله. زموږ د ټولو طرف نه تاسو ته د پښتونخوا نوم ډېر ډېر مبارک شه. مننه تاسو ته ټولو پښتنو ته آباد. ډېره مننه عزیز صاحب. دا و موږ سره عزیز سرشار صاحب. راځئ موږ سره یو بل دوست ولاړ چې د هغې نه پوښتنې وکړو چې دې پروګرام باره کې. ستړی السلام علیکم. جوړې ساته ښه دی؟ خیر یې؟ طبیعت ښه دی؟ څنګه پروګرام څنګه روان دی؟ پروګرام ډېر ښایسته دی ماشاءالله. موږ ډېر خوشحاله یو چې نن د پښتونخوا دلته په فرانکفورټ کې یو ډېر ښایسته پروګرام جوړ شوی دی. موږ ټولو پښتنو ته د زړه د کومې د پښتونخوا مبارکي وایو. په دې ثابت پروګرام کې ستاسو کم څه ډېر زیات خوښ شو؟ په دې پروګرام کې موږ د شعر او شاعرۍ برخه ډېره خوښه شوه او هغې نه وروسته د ټنګ ټکور پروګرام ډېر خوند وکړ. ډېره مننه. پښتنو ته څه خاص پیغام ورکوئ؟ بس خپلو پښتنو وروڼو ته دغه پیغام رسوو چې خپلو کې د وحدت او اتفاق لاسونه سره ورکړي او تعلیم ته زور ورکړي چې نن سبا دنیا په تعلیم باندې ولاړه ده. که تعلیم نه وي موږ پټې سترګې یو او موږ باندې به د نورو تر اثارت او استعمار لاندې به وو او موږ باندې به د پردیو حکومتونه همیشه حاکم وي. مننه. ډېره مننه ستاسو نه او زموږ د طرف تاسو سره پښتونخوا نوم ډېر ډېر مبارک شه. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته ما وایي دې پروګرام کې مشران کشران ټولو برابره حصه اخیستې ده. زموږ سره دې وخت کې ښاغلی ډاکټر ماښام شینواری صاحب ولاړ دی. د هغوی سره به موږ یو څو خبرې وکړو چې هغوی دا پروګرام خوښ شو او د هغوی دې پروګرام باره کې څه خیال. ډاکټر صاحب ستړی مه شئ. ژوندی اوسئ. ډاکټر صاحب پروګرام باره کې تاسو یو څو خبرې وکړئ. دا پروګرام چې د خیبر پښتونخوا د جشن له امله د پښتون سوسیال دیموکرات ګوند لخوا نیول شوی د هره اړخه ډېر په زړه پورې و. هغه خبرې چې دلته وشوې هغه شعرونه چې دلته ویل شو هغه احساسات چې په دې هغه دلته څرګند سو ډېر د قدر وړ. ډاکټر صاحب په دې ثابت پروګرام کې دا ډېر غټ پروګرام روان دی او وشو دې کې ستاسو کم یو څیز ستاسو خپله ډېر خوښ شو؟ یعنې تاسو ته ما دا موږ خبر کې وویل چې تقریبا پروګرام ډېر ښه برابر راغلی و او ډېر ښه تېر شو. ښه بریالی پروګرام و. ډاکټر صاحب پښتنو ته تاسو د طرف نه کم پیغام ورکول غواړئ؟ کم پښتانه چې اوس دې ټایم کې لګیا دي تاسو ګوري؟ دا پښتنو ته به زما پیغام دا وي چې هغه ښه دودونه د پښتنو هغه باید ولمنځل شي او هغه دودونه چې پښتانه تباه یا خرابوي د هغو دودو سره باید موږ پښتانه مخه وکړو. نو هغه دودونه چې د سیالي یو مثبت کار دی هغه باید په داسې ترتیب باندې وي د روغې د لارې نه وي. هر څوک باید لکه یو بل پښتون چې مخته کړي ځان مخته کړه مګر د سیالۍ نه باید دښمني جوړه نه شي. زمونږ د پښتنو دغه دود او دستور چې دی موږ سیالي دا معنا لرو چې د چا سره مو په برابر نشو په یو سیالۍ کې د هغه سره بیا دښمني کوو. نو زمونږ د پښتنو یوازینی عمل دا دی چې یو د دښمنۍ د منځه لاړ شي او بل د پښتنو دپاره ډېر مهم دا شی دا دی چې پښتانه پوهې او علم ته لار کړه. ټوپک کېږدي او د ټوپک په ځای قلم راواخلي. موږ او تاسې په دغه اخرنیو 10 کلو کې ولیده چې پښتانه په هر ځای کې ځپل کېږي. په افغانستان د پورته خوا پښتانه ګوره یو عالم کورونه پرېښوده په پردیو په نور ځمکو کې لوی شو. اوس په اخر وخت کې ګوره دغه بله خوا پښتانه چې تر اوسه پورې آرام پاتې شوي وو هلته هم دغه بدبختي راغله. ګورئ دغه هره ورځ مرګ ژوبله د پښتنو د منطقو رانېده. دغه طبعا د دې پښتنو ګناه نه ده د باندې خوا تحمیل کېږي مګر د پښتنو یو شی یو ملامتیا ده
چې موږ او تاسې علم او پوهې ته لار نه ده کړې. موږ او تاسې هغه د ستر بابا د عبدالرحمن بابا لار مو نه ده نیولې چې د عدم تشدد دا معنا نه لري چې د بل چا سره جنګ وکړه، بلکې عدم تشدد دا معنا لري چې پښتانه په خپلو منځو کې هم باید د روغې د لار نه یو بل سره پوه شي. دا زما پښتنو ته سوال دی. ډېره مننه ډاکټر صاحب. زموږ د ټولو ملګرو د خوا نه تاسو ته د خیبر پښتونخوا د نوم ډېرې مبارکیانې. ژوندی اوسئ. تاسو ته هم ډېره مننه. دا وخت موږ سره د پی ایس ډي پي لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې زموږ په دې پروګرام کې د کشرانو نه والا مشرانو ټولو برابره حصه اخیستې ده. دا پروګرام چې چا نیولی دی هغه پارټۍ پی ایس ډي پي مشر موږ سره دا ټایم باندې ولاړ دی مسعود صاحب. راځي موږ د هغې سره به خبرې وکړو چې هغې دې باره کې دې پروګرام باره کې هغوی څه خیالات دي. مسعود صاحب ستړي مه شئ. خدای دې آباد سره. مسعود صاحب دې پروګرام باره کې تاسو موږ ته یو څو خبرې وکړئ. دا خو ډېر ښه پروګرام و او خاص کر د کلتوري برخه شعري برخه او ډېر ښه انتظام و ښه منظم و. زه پر شاته وایم دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې یو په پردي وطن کې دومره ډېر پښتانه راجمع شي او یو داسې ښکلی پروګرام وکړي. دا ډېر د خوشحالۍ او نیکمرغۍ ځای دی. مسعود صاحب کوم پښتانه چې اوس دې ټایم باندې تاسو ګوري هغې ته ستاسو طرف نه کوم پیغام ورکوئ؟ پښتنو ته غټ پیغام دا دی چې پښتون ځان وپېژني کنه او پښتون جهان وپېژني، پښتون خپله منطقه وپېژني، پښتون دوست او دشمن وپېژني کنه او پښتون خپله کمزورۍ ته متوجه شي او پښتون منظم شي. تر څو پورې چې پښتون منظم نه وي دغه مذهبي ټاګان او دغه نور ټاګان به پښتون د خپل مقصدونو دپاره استعمالوي. نن د پښتون په خاوره یوه لویه لوبه چې ګریډ ګیم ورته روان دی، که دا مونږ نن بند نه کړو د پښتون به نسل ختم شي او پښتون به کلتور ختم شي. د دې دپاره دا له ختمېده شي چې پښتون ځان وپېژني او جهان وپېژني. ډېره مننه مسعود صاحب. زموږ د طرف نه تاسو ټولو ته د پښتونخوا د نوم ډېره مبارکیانې. ستاسو ډېره مننه چې ما سره هم د څو خبرې وکړې. ډېره مننه آباد اوسئ. ګرانو کتونکو دا وخت موږ سره زموږ یو بل ډېر قدردان ډېر نږدې ملګری ولاړ دی، زموږ مشر دی مطیع الله رؤوفي صاحب. د هغې سره به یو څو خبرې وکړو چې هغې د پروګرام باره کې څه خیال دی. هغوی په دې پروګرام کې خپل شعرونه هم وویل، نو د هغوی نه پوښتنه وکړو چې یاره دا پروګرام د هغوی څنګه خوښ شو او کومه برخه ورکې زیاته خوښ. ستړی مه شئ. اول ډېره مننه. تاسو هم ستړي مه شئ. وسیم لایق صاحب خدای دې جوړ لره او دغه ستاسو د لارې زه هم خپله دغه د وخت نه په ګټه پورته کولو سره دغه نننۍ ورځ چې موږ دلته راټول شوي یاستو لر او بر پښتون، زه خو یې لر او بر نه بولم ځکه دا د یو نیکه بچیو لر او بر پکې نشته، موږ یو ټبر یو لر او بر پکې نشته دی. نو دغه اواز د دغې لارې ټولو پښتنو ته که د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي د زړه د کومې مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا د پښتون قام د وحدت او د هغوی د اتفاق اتحاد یو نښه او یو تاریخ وګرځي. دې پروګرام کې کومه برخه ډېره زیاته خوښه شوه؟ دا خو ډېر غټ پروګرام دی، تر اوسه پورې روان دی. دغه پروګرام د اول نه نیولې دغه د لومبۍ ثانیې نیولې تر اوسه پورې پروګرام ډېر ښکلی، ډېر په خوند او ډېر په مزې سره تېر شو او ټولو دوستانو په ډېر اخلاص د زړه په مینه د پښتونولۍ په جذبه په دې کې برخه اخیستې وه او خدای دې ټولو ته خیر ورکړي. ډېره مننه. زموږ د طرف نه تاسو ته د پښتونخوا د نوم ډېرې مبارکیانې. ډېره مننه. تاسو نه هم په خدای مو سپارم. السلام علیکم. ډېره مننه.